د خصوصي سکتور کړنې خپل سري شوي کاروندې ادارې په پوښتنه کې پاتې راغلي. که څه هم پکتیکا کې 15 بیلابېلې مخابراتي شبکې فعالیت کوي، خو هغه ډول خدمات نه وړاندې کوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې خلک د مخابراتو له کمزوري فعالیت څخه تر پوزې راغلي. د اړیکو ترڅنګ انټرنیټ چې خلک ورته زیاته اړتیا لري، سرعت یې تر ټاکلې اندازې کمزوری او بې کیفیته ده. خلک وایي چې حکومت په مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو له قرارداد سره سم خدمات وړاندې کړي. خو له بده مرغه سي نه یې ځوانان انټرنیټ ته او نه هم صحیح ټلیفوني غږېدا چې برخمن دي. دغه وار په وار باندې د موږ ځوانانو دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته په اول سر کې د غږ کیفیت موږ ته برابر سي، چې د شبکو کې ډېره زیاته ستونزه وي، همداسې پیسې په خلکو باندې هوړي او غږ یې نه وي. کیفیت یې د غږ ډېر خراب دی. د 3G نوم یې چټي ورکړی ده، نو موږ غواړو چې دغه انټرنیټ موږ ته سم سي او هم یې د بیو تخفیف راته وسي. 2G هم نه کوي، نه یې کوي، په حقیقت کې دا وایم چې نه یې کوي. په پکتیکا کې انټرنیټ بیخي په نه شمار ده، تر کومه چې اړتیا ده ټلیفوني شبکې هم کار نه کوي. په لرې ولسوالیو کې که هغه واضح خواړ دې خواته هېڅ کار نه کوي. انټرنیټ په نه شمار ده، له سره موږ 3G ته په مرکز کې لا لاسرسی نه لرو، او ولسوالیو کې خو بیخي داسې ټلیفون چې کوي هم خپ کېږي، هم کیفیت یې ډېر خراب ده، که 3G خو یې له سره کار نه کوي. د پکتیکا کې یوه شبکه هم سم کار نه کوي، نه بیسیم کار کی، نه یاریبا کار کی، نه اتصالات کار کی. یوه شبکه هم کار نه کوي. اتیوالات خبرې شی د پیسې راچوړي، پیسې هېڅ خدمات هم نشته، یو هم نشته، نه د بیسیم شته نه د یاریبا خو بیخي غږ نه صحیح کېږي. چې هغه ورته یو وارې خو میلاویږي، نه بیا چې میلاو شي د هغه سړي غږ تا ته بیخي نه راځي، تا غږ ورځي دي. د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ خلک په هیڅ ډول مخابراتي شبکو او یا هم اړیکې نیولو اسانتیاوې نه لري. یوازې ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه، نو ځکه د حکومت د دوی غوښتنو ته درناوی وکړي. ډېر زیات مشکل دی، ځکه چې په ټوله برمل کې یو د بیسیم شبکه ده چې هغه په بارډر کې لګېدلې ده، یو د روشان ده چې په نوي اډه کې ستنه لګېدلې ده او تقریبا 4-5 کیلومتره پورې چار چپیره دوی کار ورکولی شي، هغې نه زیات کار نه کوي. په برمل کې د ټولو ستونزو نه جدي ستونزه دغه بولو چې دلته مخابراتي خدمات بیخي نه وړاندې کېږي. دلته موږ دغه ولسوالۍ مرکز دی، نو دلته یو روشن سایټ موږ لرو چې هغه فعال شوی دی، خو هغه هم داسې چې خلک 3G سره 4G سره سیسټم باندې اخته دي، ولې چې په دې وخت کې بیخي زیات د انټرنیټ ضرورت دی خلکو ته. نو دلته موږ 2G هم نه لرو بیخي. دغه ورسره یو بس سایټ اتصالات دی چې دا ته یې وصل کړی نه دی، بس 8-9 کاله کېږي چې دلته بس همداسې ستنه ولاړه ده. باندې نه شي چې ټرافیک کا کړپ درته باندې کو ویلې سالته دی، ویلې باندې وي مټر نسته، مټر نه دی جوړ شوی سپاتالینا دا 15 کلا د 3 کلا واټل. د پکتیکا ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ارسلالله هاشمي وویل چې دوی تر ډیره بریده هڅه کړې ده پکتیکا ټولو ولسوالیو ته خدمات وړاندې کړي، خو زیاتوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د لینکونو او ناامني له امله په سم ډول خدمات نشي وړاندې کولی. هغه واقعیت هم په تیرو کلونو کې د اترا ادارې لخوا ځانګړی بودیجه ورته ورکړل شوه. هلته د سلام باج سایټونه واضح خوا وړممۍ تر وکې فاونډیشن هم واچول شوی. د نامني له وجې نه چې هلته د موادو انتقال ده، د ساماناتو انتقال ده، لارې بندې دي، نو په دې وجه هغه سایټونه پاته شو، نور ولسوالیو ته تعطیل شو. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیت د ګړندیتوب غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه یې غږ نه ده اورېدل شوی. رحیم خان خوشحال، میلمه راډیو، پکتیکا.